دا د اچین ولسوالۍ جنګ سیمه نه ده او نه هم د هسکې مینې ولسوالۍ هغه ښوونځي چې د جګړو له امله زیانمن شوي. دا د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیه ده. دلته وړاندې د ننګرهار ولایت مقام دی. په دغه ځای کې شاګردان په دغه وضعیت کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي، خو د بارانونو له امله یې درسونه په اونیو په ټپه درېږي. د دې ښوونځي زده کوونکي نه یوازې دا چې د سرپناه نشتون یې ځوروي، بلکې د نیم تعلیمي کال په تېرېدو سره یې لا هم بشپړ درسي کتابونه نه دي ترلاسه کړي. په ننګرهار کې داسې ورته لسګونه ښوونځي شته چې زده کوونکي د سرپناه پرته تر شنه اسمان لاندې خپلې زده کړې کوي. او دا زموږ مکتب دی امید آباد منځنی ښوونځی. تاسو خپله ګورئ چې دغلته خوا په خوا ولایت دی، دا اوله ناحیه مرکز دی. او همداسې تاسو چې خپله وکتل چې باران شي ټولې خیمې غورځېږي. په دې خاطر باندې چې یو ورځ باران شي حد اقل دا خو خپله هم چې دی نمجنه ځمکه ده، تر جمعو پورې 2 جمعو پورې دلته شاګردان تدریس نشي کولی. دلته چې باران وشي موږ په خیمو کې به درس کوو. یو ورځ باران لپاره موږ یو جمعه درس نشو ویلی. نو دا یو ځل نه کلونه کېږي چې همداسې دی. د امید آباد منځني ښوونځي زده کوونکی یم. نن موږ درس ته نه راغلي. دلته مکتب کې خیمو کې اوبه ولاړې دي چې کینو غونډ کالي لمدېږي او استادان شته، کتابچې او کتابونه هم نشته. موږ سره موږ ته کتابونه هم څوک نه راوړي او کتابونه نیم لرو نیم نه لرو او خیمې هم خرابې دي. دا یوه ورځ نه ده چې هر کله باران وشي بس مکتب ته نه راځو. په ورته وخت کې د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلین وایي د دغه ښوونځي شته ځمکه د کرنې ریاست اړوند او که دوی ته په واک کې ورکړل شي ډېر ژر به پکې د ښوونځي لپاره ودانۍ ورغوي. دوی زیاتوي چې د زده کوونکو لپاره به په نږدې راتلونکي کې د درسي کتابونو اسانتیا هم برابره کړي. په کوم ځای کې چې دا ښوونځی فعالیت لري دا د معارف ملکیت نه دی، بلکې ځمکه یې د کرنې ریاست پورې اړه لري. معارف ریاست په هغه ځمکو کې پانګونه کوي، لګښت کوي چې د معارف خپل ملکیت وي. د دې د ځمکې د انتقال لپاره موږ ډېرې هڅې کړي چې زموږ ملکیت شي. متاسفانه تر اوسه پورې نه یو بریالي شوي. که هر وخت دا ځمکه د معارف ملکیت شي موږ چمتو یو چې ډېره زر دوی ته ودانۍ جوړه کړو. 50 سلنه کتابونه راکول شوي. زموږ ضرورت 3 میلیونه کتابونه و، موږ ته د هغې نیمایي راکول شوي چې متاسفانه دا ستونزه په ټول افغانستان کې موجوده وه. اوس موږ ته 1 میلیون کتابونه نور روان دي چې د بارګیرۍ په حالت کې دي. انشاءالله چې د کومو ښوونځیو د کتابونو ستونزه موجوده وي د کمښت هغه به حل شي. د معلوماتو له مخې په ټول ننګرهار کې 45 سلنه ښوونځي سرپناه نه لري چې ډېری هغه په لرې پرتو ولسوالیو کې دي. هغه وایي چې د ډیوې لاندې تیاره وي، دلته رښتیا هم تر ډیوې لاندې تیاره ده. دا د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیه ده. دلته د شاګردانو د زده کړو وضعیت پر دغه حالت کې دی. د ننګرهار ټول چارواکي او زورواکي پر همدې سړک هره ورځ تګ راتګ کوي، خو د دې مکتب او شاګردانو له دې وضعیت د لیدو څخه عاجز دي. حبیب الله لوران، انعکاس راډیو تلویزیون، جلال آباد.